بسم الله الرحمن الرحیم. په نننۍ ویډیو کې موږ د اسکیپ په معنا خبره کوو چې اسکیپ څه معنا ورکوي په پښتو کې. نو د اسکیپ ساده معنا تښتېدل دي، فرار کېدل دي، باګ نه اختیارول دي. په انګلیش کې د دې لپاره بل لفظ رن اوی هم راځي. د مثال په توګه هی اسکیپډ ټو فارن، مطلب هغه بهر ته وتښتېده. نو دغه تښتېدلو دپاره د یو ځای نه د فرار کېدلو دپاره د اسکیپ لفظ راځي په انګلیش کې. دویمه معنی چې کومه ده نو هغه د فایند شیلټر، یعنی پناه موندل یا فایند پروټیکشن، یعنی پناه موندل، با حفاظت بچ کېدل، با حفاظت بچ کر نکل جانا. دې معنو کې هم راځي، یعنی یو انسان دی هغه په یو حادثه کې یا په یو اکسیډنټ کې چې کوم دی یا په یو واقعه کې هغه بچ شي، نو موږ ویلی شو چې هی اسکیپډ، مطلب موږ ویلی شو چې هغه څه شو، هغه په دغه واقعه کې بچ شو. لکه مثال ترازو د نیوز پیپرونو خبره به ډېره ښه واضحه شي. سراج الحق escapes suicide attack on کنوی in بلوچستان's ژوب 6 others injured. مطلب د سراج الحق په قافله چې په جوب علاقه بلوچستان کې کومه سوساید اټیک وشو، کومه خودکش حمله وشو، نو په هغې کې سراج الحق با حفاظت پاتې شو، مطلب هغه پکې بچ شو، مطلب هغې ته پکې څه نقصان یا کوم ضرر ونه رسېده. نو دلته سراج الحق اسکیپس مطلب دی سراج الحق بچ پاتې شو. دا چونکې هیډلاینز دی، نو په هیډلاینز کې چې کوم دی نو همیشه د پریزنټ سیمپل ټینس استعمال کیږي، نو ځکه دلته اسکیپس راوړل دی، یعنی هیډلاین کې داسې کیږي. نو دلته مطلب دی بچ کر نکل جانا.